بخیر. ستړي مه شئ. نن د معرفتي نوښت په 10 بحث کې یو او د میشل فوکو نظریاتو ته په دغه لړ کې ادامه ورکوو. نن د بحث ځانګړتیا دا ده چې د میشل فوکو د نظریاتو سره بلدیږو او دا له نورو په ځینو مشخصو برخو کې توپیر لري. حتما تاسو څه مطالعات لرئ په دې هکله باندې، تاسو به حتما بلد دی د میشل فوکو سره. میشل فوکو له ځینو نظرونو ټولنپوه نه دی پېژندل شوی، اما زما ادعا دا ده چې یو ډېر مهم ټولنپېژندونکی دی میشل فوکو. د نن ورځې بحثونو ته په پام سره کولی شو دا ادعا هم ثابته کړو. د بحث مقدمات تاسو ته وړاندې کوم. عنوان مو د نن د درس دی تاریخ او ډیسکورس، چې د میشل فوکو د ځانګړو بحثونو او اصطلاحاتو نه دی. د نن ورځې بحث مو 3 برخې دی. اوله برخه د میشل فوکو معرفي ده. غواړو په ځانګړې توګه د ده سره بلد سو، د ده شخصیت سره. زه خپل تصور درته وایم چې ما کوم ډول تصور درلود د زده کړې په وخت کې، چې دا ډېر زیات مهم دی هغه تصور چې تاسو د یو چا نه لرئ د هغه په پېژندنه کې او د هغه د افکارو په زده کړه کې. تر کومه چې زما تصور نه و بدل شوی، زه هېڅ پوه شوی نه یم چې فوکو څه وایي. هر کله چې زما تصور د فوکو نه بدل و، بیا مې وروسته اوس کولی چې پوه شم فوکو څه وایي یو ځای پورې. البته خپل هغه لرم، خپل برداشت لرم د فوکو نه. دا به هم د فوکو د نظریاتو په حکم همداسې وي. د ده بحث هم ټول همدغه ډول دی چې تاسو چې کومه حلقه کې د پوهېدنې واقع کېږئ هغه ډول پوهېږئ. په همدې خاطر هم پوهه مقطعي او دوراني او زماني او تاریخي ده. په بېلابېلو تاریخو کې بېل ډول پوهېدنه منځته راغلی ده او بېل ډول قدرت یې منځته راوړی دی او د حقیقت بېل ډول تعریف منځته راغلی دی. یو ډېره ځانګړې او ښکلې مقاله په دې عنوان لري چې د حقیقتونو د تولید یا د حقیقتونو د اقتصاد ډیسکورس. دا ډېر جالب دی، د حقیقتونو اقتصاد. هره ټولنه خپل ځان لپاره حقیقت تشخیصوي، د هغې حقیقت په بنا باندې قدرت او معرفت تعریفوي. هغه تر ټولو ډېر کمیاب وي، ټولو ته نه رسېږي. په همدې خاطر په ټولنه کې کمیاب وساتل کېږي حقیقت. د هغو په اساس باندې نورې پدیدې د ټولنې ارزول کېږي، هغه معیار دی. د هغو په سر باندې خلکو ته ویشل کېږي او منل کېږي. دا هغه د تصور چې تاسو ترې لرئ، هغه درته زمینه مساعدوي د یو حقیقت په توګه چې تاسو معرفت ولرئ د یوې نظریې په اړوند، یو شخص په اړوند، یوې پدیدې په اړوند. زما هم همداسې یو تجربه د فوکو په رابطه وه. دا به په اوله برخه کې په باندې بحث وکړو، پېژندنه به. دویمه برخه کې د تاریخ په هکله باندې د فوکو بحث نظر. کاملا زموږ تصور د تاریخ په رابطه چې کوم ډول دی، یا د ډېرو نورو تاریخ پوهانو او شنونکو نظر چې د تاریخ په رابطه کوم ډول دی، د هغې سره په خلاف دی. اصلا میشل فوکو د تاریخ په رابطه کاملا بله زاویه لري. تاریخ ته په اوږدو ګوري نه. اصلا تاریخ یو اوږد پروت او پرله پسې د واقعیتونو، تړل شویو واقعیتونو نتیجه ده نه. اصلا هغه څه چې تاریخ ده د میشل فوکو په نظریه کې، هغه په دویم برخه باندې بحث کوو. وروستۍ برخه زموږ د نن د لکچر ډیسکورس دی، یا هغه اصطلاح چې په دري ژبه کې په گفتمان ترجمه شوې ده. نورې ترجمې هم لري، ولې گفتمان ډېر مشهوره ترجمه ده. ډیسکورس زموږ لپاره پښتو کې په همدغه بنا باندې بل لفظ نشته، ولې دې ته نږدې الفاظ دي. خو زه ګمان کوم تر ټولو ډېر ښه لفظ همدغه انګلیسي دی چې موږ محتوا اخیستلی شو. هڅه به وکړو د دې لفظ محتوا ته دننه ورشو، تر څو د هغې بڼې په تصویر او څېره باندې پوه شو او محتوا باندې پوه شو چې فوکو یې وړاندې کوي. دا په پیل کې. اما میشل فوکو څوک دی؟ میشل فوکو په 1926 کال پیدا شوی دی په فرانسه کې، او په 84 کې مړ شوی دی. دی زما د مطالعې د مخې او زما د بحثونو د مخې دی ټولنپوه دی په اول ګام کې. ورسره څنګ کې فیلسوف هم دی، روانشناس هم دی، ادیب هم دی، ژبپوه هم دی، منتقد هم دی، او په ټوله کې تر ټولو ډېر ښه صفت یې ورته منتقد تاریخ پوه دی، منتقد تاریخ څېړونکی دی. د تاریخ په هکله باندې مشخص نظریات لري. زده کړې اول کې د فلسفې کړي دي. د فلسفې لیسانس د خپل عمر په لومړیو لسیزو کې، په 2مه لسیزه کې خپل د ژوند، په 3مه لسیزه کې،
او تر هغې وروسته بیا د فلسفې نه تنګ شوی دی د ده په باور فلسفه نشي کولی د فرانسې د شته ستونزو لپاره ځواب ووایي ورغلی دی انساني علومو ته او روانشناسۍ ته روانپوهنه یې لوستلی دی د هغې وروسته هغه کې ځینې مشخص تخصصي برخې روان څېړنه موږ ژباړل ده روان څېړنه او روغتیایي مطالعات په دې هکله باندې خپلې وروستۍ څېړنې کړي دي په همدې هر یوې حوزه کې په هرې برخه باندې د ده لیکنې سته ده له فلسفي نیولې تر همدغو برخو چې ده پکې خپل مطالعات کول ټولو کې لیکنه شته ده هغه ښایسته عنوان چې د هغه د خپل د عمر په وروستیو لسیزو کې یا یوې لسیزه کې ترلاسه کړی و هغه د فکري نظامونو د تاریخ د استاد موقف دی د ده دپاره د ده د پیاوړتیا دپاره چې درلودی او په یو سختې رقابتي پروسه کې دی د دغې کورسۍ څښتن شو چې د فرانسې په یو ډېر معتبر پوهنتون کې د فکري نظامونو د تاریخ تدریس وکړي او دا د پورې منسوبه څوکۍ وه چې د هغې وروسته هم پاتې ده دې عنوان ته هم که پام وکړئ لږ څه سختي لري سختي یو انتزاعیت ده د یو سبجکټیویستي موضوع ده د بحث چې ذهني موضوع ده ډېره او په دې خاطر هم ډېره پراخه حوصله غواړي هم ډېر دقیق او زیرک ذهن او منطق په ځینو پوهنتونونو کې لکه د نیویارک پوهنتون کې کالیفورنیا پوهنتون کې برکلي پوهنتون کې دی کې استاد پاتې شوی دی زما په ګمان نسبت نورو پوهانو ته یې کم ژوند کړی دی اما ډېر اغېزناک ژوند کړی دی نسبت ډېرو نورو فیلسوفانو ته ښه د ټولنې سیاست تاریخ تفکر او انتقاداتو په حوزه کې خپل آثار پریښي دي ډېر جالب عنوانونه لري لیکنې د لیونتوب تاریخ دا یو کتاب دی مفصل یو بحث دی په بېلابېلو عنوانونو چاپ شوی دی د مقالو مجموعې د لیکنو درسونو مجموعې دي کله په دې عنوان چاپ شوی دی لیونتوب او تمدن د لیونتوب تاریخ په دغو کې بیا جالبه عنوانونه دننه چې کله د کتاب منځ ته ورځي د جنسیت تاریخ دا هم یو بیل هغه دی بحث دی په څو ټوکو کې راغلی دی د پوهې ټبر یا د پوهې نوغ پیژندنه یو بحث لرو ټبر پیژندنه چې د تاریخ مطالعه داسې کېږي مخکیني سنت ته په کتو سره چې تاسو یو پدیده د ډېر وړاندې رااخلئ دې خوا ته یې راوړئ مطالعه کوئ مثلا ورځئ مثلا د یونان دورې نه پیلوئ د منځنیو پیړیو ته راځئ رنسانس دورې ته راځئ کلاسیکي پیړیو ته راځئ د هغې نه وروسته مدرنې دورې ته راځئ یو پدیده داسې مطالعه کوئ ټبر پیژندنه برعکس ده دې خوا نه ځئ خوا او ګورئ چې تر کوم ځای پورې دوام کوي په همدغه یو خاص مقطع کې یو پدیده مطرح کوئ او څېړئ دا ټبر پیژندنه ده د ده ډېر خپل هم خوښېده چې ووایي چې ما ته ټبر پوه ووایي تر دې چې ما ته فیلسوف ووایي او تاریخ پوه راته ووایي د ده هم دا علاقه ولې د زندان زوکړه زندان کې زیږېدنه په څو معناګانو سره ډېر جالب عنوان دی دغه تولد در زندان یا د یو کتاب دوام عنوان دی دا زما په فکر د دې عنوان تر شا دا مفکوره پرته ده چې د بس که قدرت ډېر زیات زموږ په محیط کې زموږ چاپېریال کې فضا رانیولې ده او رانغښتې ده خپل ځان کې خپل لاس کې مونږ زنداني کړي یو مونږ په زندانونو کې یو دا یو لرې برداشت دی اما دا چې دی په خپله د زندانونو مطالعه کوي په یو مرحله کې خاص د رواني اړخه د محبوسینو مطالعه کوي دا بېله زمینه ده د یو خاص برداشت لپاره چې خپل په دې کتاب کې وړاندې کړی ده ډسکورس ژبه او قدرت ټولنیزې اړیکې جنسي اړیکې او تاریخي شننې هغه اصطلاحات دي چې د ده په بحثونو کې ډېر زیات تکرار شوي دي په بېلابېلو ځایو کې راغلي دي او په باندې خبرې کېږي دی په باندې مشهور هم دی فوکو د ځینو فوکو پیژندونکو له نظره 2 یا 3 مهمې فکري مرحلې تېرې کړي دي په دغه برخه کې 3 مرحلې تشخیص شوي دي اما د ځینو له نظره د 2 مرحلې تېرې کړي دي د تفکر اوله مرحله یې همغه وه چې د فلسفه او روانپوهنه پکې ولوسته او زده کړه یې وکړه هغې وخت کې د ژباړې وکړې ځینې د ځینې کتابونو په لوست او په بیاکتنه او د ځینې مقالو په اصلاح کې ونډه درلوده همغه وخت چې په همدغه حوزه کې لیکل کېدې دا همغه اول برخه وه هغه وخت کې مثلا مارکسیستي رساله یا لیکلي یا یې پکې ونډه درلودلې ده په
اصلاح کولو کې، په تکمیلولو کې، په علمي مارکسیستي تفکر په منځته راوړلو کې، په وړې وړې رسالې چې هغه خپرې دي. اګزیستانسیالیزم په حوزه کې هم همداسې د وجود د اصالت فلسفه په دې هکله هم دا یې پیلني کارونه دي. د لیونتوب تاریخ یو طرحه یې خپله وړاندې کړه د دکتورا دپاره یو پوهنتون ته. اول کې ونه منله شوه، وروسته چې بیا ورسره ومنل شوه، د په هغه هکله باندې ډېر جدي دریځ هم درلود، د همغه په اعتبار باندې ډېر لوړ موقف ته هم بیا ورسېد. دا اوله مرحله ده. اوله مرحله یې ښه وروسته کې وایم چې د فوکو د پوهېدنې یا د لوستنې لپاره باید څه وکړو. هره مرحله یې د بلې سره یو عجیبه ډول رابطه لري. داسې نه ده چې لکه د نورو په رابطه مونږ یو فرض کوو چې مثلا تاسو اوله مرحله چې کله لولئ فکر کوئ چې ساده ده اوله مرحله یا ډېره پراکنده او پاشلې ده. هر څومره چې تاسو وروستیو مرحلو ته د یو متفکر د فکر راځئ، هلته احساس کوئ چې پیچلی کېږي، منظمه کېږي، پخېږي او را محوري کېږي، یو څه له پاشلتیاو راوځي. اما د فوکو په هکله باندې دا خبره برعکس ده. فوکو تر پایه پورې پاشلی پاتې سوی، اما تر پایه پورې ډیر جدي پاتې سوی. د هر یو متن د یو استاد په وینا هر یو متن د بل متن لپاره هم مقدمه ده هم نتیجه. یعنې تاسو که یو متن لوستلی وي، یو برخه یو مقاله مو لوستلي وي، یو کتاب مو لوستی وي، د بل کتاب لپاره درته ذهنیت درکوي چې ولولئ. اما چې کله هغه لولئ بېرته د نتیجې لپاره باید دا ولولئ. په دې ډول سره دا اوبدل سوي دي، تړلي دي یو بل سره. فوکو ډېر جالب پوښتنې لري، ډېر جالب عنوانونه لري. مثلا یو عنوان دی مؤلف څه شی دی؟ نوی مؤلف څوک دی؟ مؤلف څه شی دی؟ ډېر جالبې پوښتنې لري. مثلا هغه څه شی دي چې مونږ د ویلو په وخت اظهاروو، یا څه کېږي چې مونږ یو څه وایو اصلا؟ داسې ډول پوښتنې مطرح کوي. ولې مونږ یو څه وایو؟ د هغه دغه ابتدایي نیازونو ضرورتونو چې پېژندل شوي دي له دې وراخوا اوړي. همدا د ده شخصونه او خاصیتونه دي چې دا پوښتنې ډېرې ځانګړې دي. زما په نظر پوښتنې ډېرې ځانګړې متفاوتې دي. په دوه مرحله کې د افکارو تاریخ کې چې کله درس ورکوي په دې پوهنتون کې یو ډېر ښایسته کتاب لري، 662 مخه دی، د اشیاو نظم. د اشیاو نظم 1963 کال کې دا کتاب خپور شوی دی. په دې مرحله کې، په دې دوره کې دی په علم باندې کار کوي. د ده په خپله اصطلاح باندې په ذهنیت باندې کار کوي. هغه ذهنیت چې د علم منځته راوړونکی دی او مدعي د دې دی چې داسې یو موقعیت کې انسان اوسېدلی شي چې د خپل چاپېریال، خپل زمانې، خپل دوران د اشیاو پدیدو په رابطه پوهه درلودلی شي، او دا پوهه په خپل خاصیت کې، په خپل ځان کې د قدرت د درلودنې خاصیت لري. بناً هر انسان چې یو څه باندې پوهېږي، همغه وخت کې چې پوهېږي دی په همغه وخت کې د ځینو حکم کولو په موقع کې دی، د ځینو د قدرت د کارولو په موقف کې دی او موقع کې دی، موقعیت کې دی. درې دورې بېلوي. د لیونتوب تاریخ چې کله مطالعه کوي هلته درې دورې بېلوي: د رنسانس دوره، کلاسیکه دوره او بیا موډرنه دوره. په دغه درې دورو کې د ده هڅه دا ده چې وښیي اصلا د دې عنوان سره باید ونه غولېږو. د لیونتوب تاریخ معنا دا نه ده چې لیونتوب څنګه پیدا شوی، څه وخت پیدا شوی، څوک لیوني دي، داسې دا بحث نه دی. اصلا بحث دا دی چې څنګه په دغه درې دورو کې د معرفت او پوهېدنې داسې شکلونه منځته راتلل یا داسې ډسکورس منځته راته چې یو ځانګړي ډول سره هر یو ته موقعیت ورکړ، هر یو باندې به قدرت اعمال کړ. ځینې کسان چې ټولنې ته په کار نه راتلل، ځینې کسان چې ټولنې ته باید په یو بل ډول سره په کار شوي وای، هغوی د څنګه موقعیت تعینوه، د لیونتوب د تعینولو موقعیت څنګه منځته راغلی دی. تر هغې مخکې د په دې دورو کې وایي چې په یو دوره کې موږ اخواته د عقل او د بې عقل انسان ترمنځ تفکیک نه درلود. مخکني انسانان حتی په دې باندې ویاړ کوو چې لیونتوب څومره ښه شی دی. ځینو داسې فیلسوفان هم شته چې په هغه باندې بحث درلودلی دی مخکې. اما له هغه وخته چې د مذهب په ځای باندې د ده په وینا عقل حاکم شوی دی، هر هغه څوک چې مخکې په مذهب کې مثلا مسیحیت کې مسیحیت نه منه، هغه به د کافر په نامه نوموه که نه. لکه مثلا موږ په اسلام کې لرو مثلا د مسیحیت منکر په نامه یې ونوموه. په دغه عقل دوره کې چې چا عقل نه درلود، همدغه شی چې دوی ښوده، هغه د لیوني په نامه نوموه بیا. یعنې په دې معنا دی له دې روش نه زما په برداشت داسې یو نتیجه اخلي چې ځینې کسان په دې خاطر چې د دغه شی چې د همغه دورې ګفتمان یا ډسکورس ډېر لوړ ګڼي لکه عقل، نه درلودونکي یا کم درلودونکي په یو خاص موقعیت کې په ښکته منزله کې او ښکته طبقه کې واقع کوي او هغه استفاده کوي. دا یو خاص بل بحث په همدې دوره کې شوی دی. د نیچه نه ډېر زیات متاثر دی. یو مقاله هم لري، نیچه تاریخ او د زندان زوکړه.
دا ځینې وایي چې دا د ده هغه دي ویناوې دي په بېلابېلو ځایونو کې او راټول شوي دي په یو هغه کې په یو مجموعه کې بیا کتل شوي دي او اصلاح کړي دي خپله. ځینې وایي چې نه دا یې لیکلي دي. په هر حال په خپل سختۍ او د متن سختۍ او د خپله فوکو روش پکې اعمال شوی دی تر پایه پورې. پاملرنه او مجازات دا یو بل کتاب دی، دا بل اثر دی په همدغه دوره کې د همدې مفکورې سره چې دی لري په همدغه دوره کې دا لیکل شوی وړاندې شوی دی. وروستۍ مرحله د جنسي چلندونو تاریخ دی چې دغه ځینې عنوانونه چې وروسته ګورئ پکې دا پکې لیکل شوي دي او هغه درې ټوکیز اثر پکې تکمیل شوی دی چې د جنسیت تاریخ په عنوان باندې چاپ شوی دی او خپور شوی دی. دا کتابونه تقریبا په درې ژبه کې اوس پیدا کیږي او ژباړل شوي دي. مثلا د پوهېدنې اراده به دانستن تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. مخکینی چاپ یې اراده دانستن یا تصمیم دانستن چې که زه اشتباه ونه کړم. تکمیلي بحثونه یې چې د خوند کارونه، کاربرد لذت، هغه تکمیلي دی. بل په ځان پاملرنه یا ځان پاملرنه مراقبت د بل کتاب دی. دا د میشل فوکو ابتدایي معرفت. اما د فوکو په هکله باندې د حیرت ځایونه لا هم پاتې دي. ډېرې کیدای شي او کې په عین وخت کې چې موږ د فوکو په نظریاتو په تفکر باندې پوهېږو په عین وخت کې کولی شو ادعا وکړو چې نه پوهېږو یا مقابل لوري په ادعا وکړي چې د فوکو په نظریاتو نه پوهېږو. دا هم څو دلایل له ځانه سره لري. فوکو آني فکر کوي، فوکو غیر متمرکز فکر کوي. معنا دا چې موضوع کیدای شي متمرکز وي اما دی د یوې کله چې د گفتمان یا ډسکورس مسله مطرح کوي دا د ده دپاره د یو علم د راپورته کېدو دپاره مشخصه منشا نه مني چې ثابته منشا وي، هغه مبهمه او متحرکه، خوځنده یا ګرځنده. په دې خاطر تفکر هم ګرځنده دی په تاریخ کې، په زمان کې، په ژبه کې، په دې ټولو کې ګرځنده دی، سیال دی، حرکت کوي هر طرف ته. په دې خاطر په راتلونکي لیکچر کې چې د قدرت ټولنپوهنه ده د ده یو بحث تاسو سره د نوام چامسکي سره چې کړی دی هغه راوړو. هغه ویډیو وګورئ. د ده یو ویډیو شته دی چې په یو پوهنتون کې بحث کوي. د ده د بحث د شیوې نه هم تاسو پوهېږئ چې څنګه منځ نه پیلوي یو مسئله، نه تاریخي مسیر نه چې مثلا هغه مقدمات مراعات کړي، د منځ نه یې پیلوي. د ذهنیت او عینیت، د ذهن او د واقع ترمنځ همدغه تګ راتګ پکې بیخي ډېر دی. د ډېرو پوهانو هغه ورو او سلو حرکت په دې دی چې یا د ذهن نه پیلوي ورو ورو راځي واقعیت ته، یا د واقعیت نه پیلوي راځي ورو ورو ذهن ته، یا لږ تر لږه د ډېرو پوهانو تعریف په دې کې دی چې د ذهن او واقعیت په ارتباط کې یو له بله متاثر ګڼي او دا تاثیر په ډېرې اوږده زماني دوره کې په ډېرو اوږدو متنونو کې توضیح کوي. اما د میشل فوکو خاصیت دا دی چې په لنډه کې د ذهن نه واقعیت ته راځي، واقعیت نه بیرته ذهن ته ورځي او ډېر مختصر او واضح سرې تګ راتګ لري. په دې خاطر د تفکر حزم او اخیستل هم خپل مقدمات لري او خپل سختۍ لري. هر یو متن د فوکو د بل لپاره لکه څنګه چې وویل زمینه سازي کوي او د پوهېدو وړ ګرځي. مونږ لکه څنګه چې نشو کولی حکم وکړو چې د فوکو یوه مقاله یا کتاب مو لوستلی پوهېږو چې فوکو څه وایي، همداسې پکې کوم ځانګړی ترتیب هم نشو وړاندې کولی او طرحه کولی، مګر دا چې د فوکو پوهانو او د هغه کسانو چې د فوکو ژباړونکي او څېړونکي دي خبره واورو. هغوی وایي چې د فوکو ټول متون باید ولوستل شي، له هغې وروسته بیا د ده په خبرو باندې کېدای شي یو حده پورې څوک ګمان وکړي چې وپوهېږي یا پوه شوی وي. ولې ادامه د میتود مسئله. میتود هم د پوهېدنې لپاره د ټولو پوهانو یو مسئله وه. نن د څېړنې یو اصل ګڼل شوی دی چې تاسو که وغواړئ خپله نتیجه د نورو لپاره معقوله وګرځوئ، همغه خپل معقول روش چې تاسو ورته کارولی دی هغه باید معرفي کړئ. ستاسو معقول روش چې کله واضح کېږي ستاسو نتیجې دپاره داسې زمینه مساعده وي چې ستاسو لوستونکی یا مخاطب لږ تر لږه دا منطق ولري چې که زه هم په همدې روش راشم همدغه نتیجه اخلم. ځکه خو اعتبار علمي اعتبار چې د څېړنې لاره نه یو پدیده پیدا کوي، یوه نتیجه پیدا کوي، همدا دی. ولې پېژندل شوي روشونه د علم په نړۍ کې ډېر متکثر دي او ډېر اوږد طیف لري، له ډېر شدیده تر خفیفه، له ډېر لویه تر وړه. اما میشل فوکو خپله پکې ځانګړی دی. حتی بعضې وخت کولی شو میشل فوکو د میتود په وړاندې یو څوک معرفي کړو، ضد د روش دی. حتی په دغې بڼه باندې په دغې موضوع کې هم مطرح کولی شي یو څوک چې د شته روشونو نه سرغړاوی کوي او شته میتودونه ناکافي ګڼي یا په شته میتودونه هېڅ تمرکز نه کوي
یا له شته میتودونو د ده تفکر ورهاخوا اوړي. په دې خاطر دی خپل روش لري، ځانګړی روش. مثلا دی په بېلابېلو موضوعاتو کې د بېلابېلو روشونو نه استفاده کوي. حتی ځینې وخت د یوې موضوع تکمیل لپاره یوه موضوع چې کله بیانوي وړاندې کوي څو روشونو نه استفاده کوي. او بیا یې باور دا دی داسې څرګندېږي د ده په لیکنو کې چې هر یو څېړونکی هر یو لوستونکی په آن وخت کې د یوې موضوع لپاره څو روشونو نه استفاده کولی شي او باید یې وکړي. یو روش د موضوع د ارائې لپاره کافي روش نه دی، ولو که هر ډول روش وي هغه. بناً د موضوع څېړنه د روش له نظره یو بل تاریخمندي هم لري. هغه دا ده چې هر دوره کې او هر زمانه کې چې تاسو د یوې موضوع څېړنه کړې ده او کوئ یې کولی شول همغه روش چې تاسو نن فکر کوئ چې پیړیو کې دوام کړی دی په هر زمانه کې ځانګړی و او بېل و. دا د روش تاریخمندي ده. هر یو روش خپل تاریخي موجودیت لري او هویت لري. په تاریخي مرحله کې دا روش یو ډول معرفي شوی و او یو روش ګڼل شوی و. بناً برداشت دا دی چې د فوکو نه وروسته هم څوک چې د فوکو غوندې فکر کوي کولی شي دا موضوعات په متکثر ډول سره وکاروي، خپله انتخاب کړي، خپله بیا تولید کړي، دا روشونه په خپله انتخاب کړي، خپله بیا جوړ کړي او ایجاد کړي. نه دا چې فقط تقلید وکړي د یو روش نه، لکه چې په نورو بحثونو کې نورو نظرونو کې دا ویل شوی و. میتودونه بیا جوړېدونکي دي. که هر یو څوک د لیکوال او څېړونکي په موقف کینی او هغه کار ته وغواړي ادامه ورکړي یا د هغې موضوع ته ادامه ورکړي، نو دی اختیار د دې لري چې روشونه څنګه یو بل سره کیږدي، څنګه یې وکاروي او څنګه دا روشونه بیا ایجاد کړي او منځته راوړي. د میتود په وړاندې دریځ هم د میشل فوکو په نظریاتو کې د موډرنیزم نه وروسته د پوسټ موډرنیزم د خاصیتونو ګڼل کېږي پوهانو لپاره چې په فوق العاده ډول سره میشل فوکو کې څرګند دي او ښکاري. ښه، ټولنیزه نړۍ د میشل فوکو له نظره څه شی ده؟ ټولنیزه نړۍ یا جهان اجتماعي د جوړښتونو چلن کوونکو ډله ییزو چلن کوونکو مجموعه او ارتباط دی چې د پوهې او د معرفت د شبکې په واسطه باندې ترسره کیږي. همیشه مونږ مثلا د اګوست کونت نظریې تاسو پام کې راوړئ چې هغه ته ټولنیزه نړۍ څنګه ښکارېده. د امیل دورکهایم پام کې راوړئ چې هغه ته ټولنیزه نړۍ څه شی تعریف کېده. همداسې وړاندې راځئ میشل فوکو وایي چې ټولنیزه نړۍ یعنې یو شمېر چلن کوونکي دي ډله ییز نه فردي، ډله ییز چې عمل ترسره کوي. دوی چې کله عمل ترسره کوي هغه شبکې چې دوی پکې عمل کوي د قدرت او معرفت شبکې دي، د پوهېدنې او حکم کولو شبکې. هر څومره چې پوهه ایجادېږي عین وخت ورسره مشترکاً په ماهیت کې شریک قدرت ایجادېږي او دا دواړه یو بل نه بېلېږي. تاسو چې پوهه ترلاسه کوئ، زه داسې وایم، تاسو چې پوهه ترلاسه کوئ او زده کوئ، هغه د دې نظریې یا د دغه هڅې تر شا د قدرت د استعمال او د تمایل او د قدرت د درلودلو علاقه پرته ده او انسانان په دې خاطر دا پوهه ترلاسه کوي. یا که هم نه غواړي کله چې پوهه لري قدرت لري، کله چې پوهه لري د نورو لپاره تجویز کوي، احکام ورکوي چې تاسو دا کار وکړئ، دا مه کوئ. حتی دا موضوع میشل فوکو علومو ته راوړي. دی وایي مثلا د طبي علوم څه کول غواړي؟ طبي علوم درته مستقیم احکام درکوي، دا شی درته جایز دي، دا درته ناجایز دي، دا درته سم دي، دا درته ناسم دي. همدغه د انسانانو لپاره محدودیتونه ټاکل کېږي. د دې ټوله دغدغه هم دا ده چې د انسانانو ازادي ورسره له منځه تللې ده او له منځه ځي. علوم داسې قدرت ایجادوي او داسې قدرت کاروي او داسې شبکې منځته راوړي چې په هر دوره کې د انسانانو لپاره فوق العاده محدودیتونه ایجادوي او اصل هدف د فوکو هم دا ده چې انسان آزاد کړو، لکه مارکس غوندې انسان ازادۍ ته ورسوو. اما څنګه؟ دا خپله مسله ده او بېله مسله ده. او جوړښتونو مسله، همغه مکتب چې د جوړښتونو مکتب دی، د ساختارګرایۍ مکتب دی، د ډېرو له نظره میشل فوکو په همدې مکتب کې شامل دی. داسې یو څوک دی چې د ساختارګرایۍ د متاثر دی، دی د همدغه جوړښتونو تاثیر ته ګوري، د همدې جوړښتونو سره په ارتباط کې مسله خپله مطرح کوي. د ځینو په باور دا و چې میشل فوکو غوښتل چې دا همدغه جوړښتونه نقد کړي یا همدغه جوړښتواله یا جوړښت پوهېدنه نقد کړي او تر دې ووځي، اما تر پای پورې ونه شو کولی چې د دې نه ووځي، ځکه بېرته په همدې قالبونو کې خپله واقع و. دا د ټولنیزې نړۍ په هکله باندې د میشل فوکو بحث. اما میشل فوکو څه غوښتل؟ موږ د نړۍ د مطالعې له لارې، د نړۍ د وړاندې کولو د پېژندلو له لارې، د نړۍ د مطالعه کولو له لارې
مونږ نړۍ ایجادوو. دغه ځینې تفاوت تاسو دقت وکړئ. له دې وروسته زموږ بحث ډېر متفاوت دی. نور مونږ د پوهې چې د نړۍ په رابطه یې وړاندې کوو، د پوهې له لارې نړۍ ایجادوو. زموږ مطالعه دا نه ده چې نړۍ څنګه ده. کله چې وویل دغه ډول ده، د دغه گفتار او د دغه گفتمان تر تاثیر لاندې مونږ نړۍ ایجادوو. هر یو ډسکورس چې کله پیلېږي، د نړۍ د همدغې ټولنیزې نړۍ د یوې برخې د ایجاد هڅه ده. نړۍ زموږ د ویلو سره برابر او زموږ د پوهېدنې سره برابر او زموږ د حکم کولو سره برابر ایجادیږي. همیشه دا وضعیت جاری دی. مونږ د توصیفونو له لارې تولید کوو. اصلا مونږ توصیف نه کوو. مونږ چې کوم شی توصیف کوو، صفت یې کوو او غواړو چې واضح یې کړو، اصلا منځ ته یې راوړو. دقت وکړئ، اصلا یې منځ ته راوړو. مونږ چې کله یو شی توصیف کوو، اصلا هغه شی منځ ته راوړو، ایجادوو یې. تر دې مخکې شته نه. د وینا په واسطه، د تفکر په واسطه، د پوښتنې په واسطه، د ځواب په واسطه، د شته معرفت په واسطه چې لرو یې تفکیک کوو د اشیاو یو بل نه. همدا چې تفکیک کوو، اشیا منځ ته راوړو. نړۍ په هکله باندې چې بحث کوو، نړۍ همداسې منځ ته راوړو. د انسان په رابطه چې بحث کوو، انسان همداسې منځ ته راوړو. بناً دا ډسکورسونه دي چې معرفت تولیدوي. معرفت پکې شکل لري، معرفت پکې لوری لري، معرفت پکې قدرت لري، شکل او اندازه لري او شبکه کې واقع دی. بناً موږ د معرفت پوهې سره په ارتباط کې هر ډول ارتباط چې ولرو او نړۍ سره په ارتباط کې تاثیر او تاثر کې واقع یاستو. خپل هم متاثر یاستو او تاثیر هم کوو. نن دغه پوهې په اندازه چې لرو د هرې دورې او د هرې زمانې د پوهې په اندازه د همغې زمانې وګړي قدرت لري. د همغې زمانې نړۍ ایجادیږي. د همغه تاریخ ایجادیږي په همغه ډول سره. مونږ یوازې د یو څه بیان نه کوو، نومول کوو. دلته ښه دقت وکړئ. تاسو چې کله یو شي ته توصیف ورکوئ، بیلوئ یې، ایجادوئ یې. تر هغې مخکې کیدای شي په ژبه کې چې نه و، دغه ډول تاسو نه وویلی، هغه همدغه خاصیتونه چې تاسو ورته وویل نه یې درلودل، یا دغه ډول وجود تاسو ورته تعریف کړ نه یې درلود. تاسو چې کله ورته وجود تعریف کړ، تاسو ایجاد کړ او منځ ته مو راوړ. د همدغو فکرونو له وجې میشل فوکو باندې تاریخ پوهانو ډېر جدي نیوکې وکړې. ځینې ورته وویلې چې دا بلا باید دفع کړو، او که نه دا تاریخي علوم ټول له منځه وړي. دا د ټولنیزو علومو دښمن دی. په دې تعبیراتو هم یاد شول. تاریخ پوهانو ورسره ډېر جدي ستونزه درلوده، ځکه چې دوی د تاریخي روایتونه یې تر پوښتنې لاندې راوستل. اوس وایي چې څنګه د برداشت تاریخ سره تفاوت لري. د همدغه تفاوت له وجې، د همدغه ځانګړي لید له وجې چې دی پکې قدرت ګوري، د ده په وینا د تعبیر له مخې تاریخ پوهان ډېر وخت کې ځان په دې غولوي او خوند ورته ورکوي چې خپل ځان ډېر معصوم معرفي کوي، ووایي چې واقعیتونه داسې وو په تاریخ کې چې تېر شوي دي. حال دا چې وایي موږ پوهېږو د دغه ډول تعریفونو او توصیفونو له لارې تاسو نړۍ ایجادوئ. اصلا تاسو نړۍ دغه ډول ایجادوئ چې غواړئ بیان کوي. او تاسو چې کله وایئ تاریخ کې دا شیان موجود وو، تاسو یوازې د موجودو شیانو خبره ونه کړه، د هغه شیانو باندې پرده واچوله چې تاسو په خپل خوله کې یو ژبه کې نه دي راوړي، تاسو په خپل ګفتمان کې نه دي شریک کړي، هغه باندې پرده واچوله. کېدلی شي د واقعیتونو تر دې ډېر زیات پراخ او تر دې ډېر زیات متکثر وو او تاسو تر هغې سترګې پټې کړي دي، او بیرته ځان هم معصوم ښیي. همدغه د قدرت استعمال دی د تاریخ په بنا، د تاریخ په میدان کې. بناً دا ډېر ښه نه دی. په دغه ډول سره دی نیوکه لري، او تاریخ پوهان د دغه انتقاداتو نه په دې خاطر چې ځواب یې ورته نه درلودل، د فوکو سره په تنګ او اذیت کېدل. تاریخ د پوهېدنې لپاره 4 مرحلې دي. کله چې وغواړو تاریخ باندې پوه سو، دی وایي چې موږ ته چې کوم شیان تاریخ کې روایت سوي دي، او یو دانشمند راځي، یو متخصص راځي، د تاریخ یوه برخه موږ ته روایت کوي، یو واقعیت موږ ته وایي چې دغه مرحلې پکې تېرې شوي دي او دغسې په تاریخ کې تېر شوی دی. دا 4 مرحلې باید پام کې ونیسو. دا د اصول او روشونه دي د تاریخ په پوهېدنه کې. هرې موضوع سره چې بحث در سره کېږي، اول باید موږ دا زده کړو چې د هغې موضوع په مقابل کې تخیل ودرېږو. اوښتون یا ګرځېدنه اوله مرحله ده. ګرځېدن اولې مرحله کې، همدا د ګرځېدنې مرحله کې موږ باید وسو کولی یو تاریخي بیان په وړاندې چې موږ ته یې کوي په ژبه کې یو واقعیت راوړي، د دې په مقابل کې ودرېږو. یعنې زده کوي چې څنګه د شته پوهې نه سرغړوی وکړي. دا د هغه خبره. دا 4 وړه دلته توضیح کېږي. ګرځېدن یعنې دا چې تاسو تخیل وکړئ، تفکر وکړئ، او خپله ذهن همداسې موقف کې ځان ایجاد کړئ چې له مخکیني فرض کړي روایت شوي فکر نه راووځئ او بیل شئ ترېنه. دا ګرځېدنه ده. دا یې نتیجه ده.
پیښې تاریخي پیښې بل ډول هم روایت کېدلی شي تر دغه چې تاسو دغه ډول روایت کړي دي. د هر ډول تاریخي بحث په رابطه دا مطرح کولی شئ. کوم ډول څه پیښې تاسو ته ویل شوي دي بل ډول هم ویل کېدلی سي. همدا چې بل ډول ویل کېدلی شي تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو بل ډول فکر وکړئ. دا د ګرځېدنې مرحله ده. یو دوم پرې کېدن. له سنتي تاریخ پوهېدنې او له سنتي تاریخ لیکنې او تاریخ ویلو یا له سنتي روشه چې د پدیدو د روایت لپاره یې لرو راووځو باید، او دا مهارت هم باید زده وي چې څنګه راوتلی سو. همدا چې موږ اول مرحله کې اول ګام کې مقابل کې ځان واقع کې بل ډول فکر مو وکړ، دې مرحله کې پرې کېږو ترې. موږ باید د خپل تاریخي پوهېدنې لکه کوم ډول چې په سنتي معیار مطرح ده شته پرې شو. باید دا د پرې کېدنې اساس د ده په ډېرو ډېرو بحثونو کې شته دی. پدیدې یو بل سره مرتبط مه بحث کوئ، بېلې بېلې دي او پرېږدي دي یو بل نه، بېلې بېلې بحث کوي. همدې په خاطر یو ډسکورس نه دی مطرح. په یو ټولنه کې متعدد او ډېر زیات ډسکورسونه مطرح کېدلی سي، جریان لري، په یو بل تاثیر لري، یو بل ایجادوي، یو بل له منځه وړي. دا د همدغې پرې کېدنې د اصل په بنا باندې دي. که دا ډسکورسونه یو بل سره تړلي وي، لکه دا علوم چې موږ ته تړلي روایت کړي دي، دې کې تاسو هغه درک نشئ پیدا کولی او هغه ماهیتونه نشئ پېژندلی کوم چې فوکو یې وړاندې کوي. دا دومه مرحله. دا ادعا دا ده تاریخي پیښې یو بل سره هیڅ رابطه نه لري. پام مو کړی تاریخ ته؟ تاریخ کې چې کله تاسو ته ویل کېږي چې مثلا دا د اولې یا د لومړۍ نړیوال جګړې دغه لاملونه دي، همدغه لاملونه بیا په تاریخ کې وړي. مثلا 20 کاله نور هم غزوي، 25 کاله نور هم غزوي، بیا دویم جنګ ته وړي. دی وایي چې مثلا دویم جنګ کې هم دغه پیښې دغه ډول وسوې. یا اشخاص یا هیوادونه یا سیاستونه یا منافع یا امکانات یا بل هر څه، دی وایي چې راشئ دا وګرځئ د دې څرخ نه، په بل لوري ودرېږئ او پرې کړئ دا رابطه. هیڅ تاریخي پیښه د بلې تاریخي پیښې سره رابطه نشي درلودلی. بېله یې مطرح کوي. ګډه مطرح شوې ده، ځکه موږ فکر کوو چې دا یو بل سره رابطې لري. په ژبه کې ګډې راوړل شوي دي. دریم بل کېدن. چې کله تاسو په پیل کې راوګرځېدئ او دویم ګام کې مو خپل پریکون اعلان کړ له هغه مخکیني روایت نه، تاسو بل کېږئ. بیا ستاسو فکر بل فکر دی. د بل ډول فکر درلودلو جرأت باید ولرو. د فوکو دپاره د فوکو په توصیفاتو کې یو دا دی چې دا ځینې وایي جالبه دي. فوکو کولی شول چې بل متفکر واوسي. د دې سره سره چې د ده په دوره کې ډېر نور کسان وو چې ونشو کولی چې نور متفکرین واوسي. دی د تفکر هغه برخې ته سړی بیایي چې تر اوسه پورې نه ده تجربه سوې، او تاسو ته مجال درکوي چې تاسو خپله تجربه کوئ. هغه برخې چې لا نورو نه دي روایت کړي، هغه برخې چې نورو ورته فکر نه دی کړی، همهغې برخې ته ورسئ. ما ته د علي شریعتي یو خاطره را یاده شوه. هغه نه چا پوښتنه کړې وه چې کله د پوهان او متخصصین یو بل سره خبرې کوي او بحث کوي او نظر ورکوي او قضاوتونه کوي، آیا تاسو ته بخیلي نه درځي؟ ځکه چې ډېرې نابه او ښایسته نظریې پکې شته. کله چې د نورو دنیاګانو نورو مجموعو ته ګورو، د یوې موضوع نه ښه نظر وړاندې کول یا ښه څیز تولیدول وړاندې کول د نورو لپاره لږ تر لږه یو د بخیلۍ حس ورکوي، د نه زغم حس. ده نه پوښتنه کړې ده چې تاسو د نورو د افکارو په رابطه چې تر تاسو ډېر ښه فکرونه دي څه ډول حس کوئ؟ دوی وایي چې ما ته هېڅ بخیلي حس نه پیدا کېږي. ولې؟ دلیل دا دی چې زه اصلا بل ډول فکر کوم. که تاسو یو ډول فکر وکړئ، بیا درته د قوي او ضعیف او د زما او د تا حس پیدا کېږي، بخیلي درته پیدا کېږي چې کاشکې ما دا فکر کړی وای د ده په ځای، کاشکې ما دا وینا کړې وای د ده په ځای، کاشکې ما دا تعریف کړی وای د ده په ځای. اما کله چې تاسو د بلې حوزې فکر وکړئ، د بلې دنیا فکر وکړئ، د یو بلې تجربې فکر وکړئ، بل دانشمند ستنه سي تاسو دنیا ته راشي، هغه تاسو ته پاتې ده. د هغې دنیا نه تاسو خپله تعریفوئ چې نړۍ څنګه ده. له خپلې زاویې نه تاسو ګورئ چې دنیا څنګه ده، تاریخ څنګه ده، انسان څنګه ده. هغه بیخي تاسو ته پاتې ده. همدغه زاویه لږ تاسو کلکه کوئ، لږ جدي ونیسئ. د ټولو پوهانو تقریبا قصه همداسې ده. کوم ځینې سقراط نړۍ ته ګوري، کوم ځینې چې افلاطون ګوري، کوم ځینې چې ارسطو ګوري، کوم ځینې چې نیچه ګوري، کوم ځینې چې مولانا ګوري، کوم ځینې چې بل دانشمند ګوري. د دوی هغه دریځونه بېل دي، موقعیتونه یې بېل دي. موقعیتونه یې بېل شوي دي، لوی لوی ستر شخصیتونه ترې جوړ شوي، ځکه اطراف یې خالي دي، نور څنګونه یې خالي دي. د دوی د غټېدو د لویېدو لپاره امکان مساعد دی. اوس هم مهم دا دی چې د میشل فوکو غوندې بل ځای ته لاړ شوي تفکر لپاره. کله چې تاسو بل ځای ته ځئ، بیا د تقلید نه خلاص یاستئ، بیا د دغه ډول سطحي او ناروغ ډوله تکلیفونو نه خلاص یاستئ چې دا د ناروغانو کار دی چې ډېر ضعیف وي. زموږ په ټولنه کې زه فکر کوم په دې عامه سطحه کې ډېرې ډلې یو بل سره په همدغه بنا باندې لګېږي خپل تخصص کې. تفکر که مطرح سي، د دې جرأت ولري یو څوک چې بل ډول فکر وکړي،
فوق العاده دا مجال ستاسو تاسو ډېر اغېزناک شخصیت واوسئ او ډېر هغه څه تجربه کوي چې ستاسو لپاره تر اوسه پورې نه دي تجربه سوي د ډېرو پوهانو لپاره هم نه دي تجربه سوي. دا جرأت په تاریخي لحاظ باندې په میشل فوکو کې شته دی. بل کېدل یا بل کېدن معنا یې دا ده چې تاسو د هغه مشابه خصوصیتونه چې تاسو درلودل او لرئ یې د بل سره یا د هغه سیستماتیک او فورمولیک فکري نظام نه چې تاسو د بل متفکر سره ګډ مطرح کوئ د هغې نه ورو ورو راوځئ بل کېږئ. په څلورم مرحله کې کاملا تاسو یو بل کس یې. څلورم مرحله کې تاسو د دې حوزې نه چې مخکې تعریف شوی بهر اوسېدلي یئ. تاسو بله حوزه تعریف کړې ده، بل څوک یې بل ډول فکر وړاندې کړی دی او اصلا دا روش دی. دا روش په تاریخ کې هم باید مطرح سي او د ده ټینګار دا و چې دا اصول موږ باید په تاریخ کې عملي کړو، د تاریخ په پوهېدنه کې عملي کړو. لشته معرفتي ډیسکورس یا قرارداد نه، لشته معرفتي ټولنې نه چې یو مجموعه یې جوړه کړې ده، له دې نه ووځو بهر تر څو یو بله معرفتي حلقه ایجاد کړو، یو بل معرفتي او فکري نظام منځته راشي. ښه، تاریخ ویل شوي دي چې تاریخ د واقعیتونو او د تیرو پیښو او پدیدو د مطالعې علم دی. دا هغه تعریفونه دي چې ډېر عام شوي دي او زموږ په علمي کتابونو کې معمولا دا شی شته. لږ په تخصصي ډول سره ویل کېږي بیا په بېلابېلو برخو کې چې تاریخ مثلا د تیرو انسانانو د ژوند اړیکو او پیښو روایتونه کوي. بېلابېل برخې ورسره شریکوي. په ځینو تعریفونو کې وایي چې د بېلابېلو زماني او مکاني عناصرو سره په پام سره د نړۍ او د انسانانو مخکینۍ تجربې روایت کوي. تاریخ معمولا په دغه بنا باندې تعریف شوی دی. موږ ته دوه هغه پکې کولی شو، دوه تصویره یا صورتبندۍ پکې ایجادولی شو. یو دا چې په تاریخي لحاظ تاسو فقط پدیدې په بېلابېلو دورو کې مطالعه کوئ. یو دا چې دا پدیدې د یو بل سره مرتبطې یا په اړیکو کې یو بل سره مطالعه کوي. معمولا زموږ لپاره همداسې شوي دي. دا اوس هم موږ تاسې معمولا د علمي کتابونو یو خاصیت دا شوی دی، حاکم غالب روح دا دی د څېړنې چې تاسو کله یو مطالعه کوئ، یو موضوع باندې څېړنه کوئ، په تاریخ کې باید وړاندې لاړ شئ. په 18مه پېړۍ کې داسې شوي دي، هغه نه په 19مه پېړۍ کې داسې شوي دي، یا مثلا د یونان دورې کې مثلا دا مطرح شوي دي. ځمکپوهنه اول ځل لپاره مثلا راځئ د یوناني فیلسوفانو نظریاتو ته چې هغه ویلي و چې ځمکه څنګه ده مثلا کوم خاصیتونه لري، بیا د هغې نه پیلېږي همداسې راځي. معرفت متحرک او یو لوری معرفي کېږي. پوهه په زماني مسیر کې متحرکه معرفي کېږي چې یو ځای نه پیل شوې ده او راغلی ده تر اوسه پورې. کوم برداشت چې موږ د تاریخ نه لرو هغه دا ده چې هره مطالعه چې موږ کوو د اوسنۍ وضعیت څېره باید پکې ثابته شي. دغه اوس چې کوم شی ترې جوړ شوي دي د یو اوږده دوره تېره کړې ده. موږ داسې وایو. غالب روایت داسې دی. فوکو په همدې باندې نیوکه لري. اصلا داسې نه دی. پیښې د یو بل سره داسې په امتداد کې نه مطالعه کېږي. هېڅ رابطه کېدای شي یو بل سره ونه لري. تاسو کولی شئ د تاریخ بېلابېلې مرحلې بېل ډول سره مطالعه کوئ، پرته له دې چې یو بل سره یې تکاملي وګڼئ. پیښې یو بل نه تکمیلوي. پیښې په بېلابېلو زماني او اجتماعي شرایطو کې، فرهنګي شرایطو کې منځته راځي، خپلې ځانګړتیاوې لري، خپل حلقه او خپل ډسکورس لري هماغه دوره کې چې غالب دی. هماغه باید موږ پیدا کړو، هماغه باید تشخیص کړو او هماغه باندې وپوهېږو. علت او معلول په تاریخي لحاظ باندې یو معنا ورکوي، ډسکورس کې دننه بله معنا ورکوي. د دې غوښتنه دا ده چې تاسو د باندې مه وړئ د ډسکورس نه، هماغه هلته ډسکورس منځ کې تاسو مطرح کوئ، هغه هماغه حلقه کې او هماغه میدان کې مطرح کوئ. نه خو دا خو نه اصلا نیوکه هم دا ده. دا خو د تاریخ لیکونکي ذهن دی که نه. د تاریخ لیکونکي ذهن دی چې فکر کوي چې مثلا د فرانسې انقلاب او د روسیې انقلاب یو بل سره رابطه درلوده. موږ راځو په مارکسیستي توضیح کې د تاریخ راځو د آګاهي یا پوهاوي په نامه یو شی ګورو چې په تاریخ کې حرکت لري. مثلا د یو ځای نه پیلېږي، په اروپا کې راڅرخي ګرځي، بیا شرق ته راځي. مثلا په شرق کې بیا هماغه عاملونه او عوامل چې هلته موجود وو هماغه دلته هم شته. هماغه عوامل چې د هغه پیښې لامل ګرځېدلي وو، فکر کوو هماغه عوامل دلته د دې پیښې لامل هم ګرځي. دی خو وایي چې اول د دې روایت نه وګرځئ. هغه څلور اصله چې دي ګرځېدن، اول موږ د دې روایت نه انکار کوو. کیدای شي داسې نه وي. تاریخ لکه څنګه چې روایت شوی دی له دې بل ډول هم روایت کېدلی شي. که چې بل ډول روایت کېدلی شي څنګه، موږ باید پرېښو له دې ځایه اصلا دا دواړه پیښې بېلې بېلې مطالعه کړو. هغه بېله مطالعه کړو، دا بېله مطالعه کړو، پرېږدو دا رابطه.
برعکس اوس زموږ مطالعه نیمګړې ده. فکر کوو چې زموږ ذهنونه اخته شوي دي په یو ډول پوهاوي یو ډسکورس باندې چې موږ ته ښودلی ده چې دا ټول یو بل سره رابطه لري، یو تصویر راکړی دی. که دا وشکېږي یو بل نه، زموږ ژوند د ګواښ سره مخ دی، تهدید سره مخ دی، زموږ پوهه مثلا مشکل سره مخه ده، ناقصه ده، لکه تاسو چې اوس وایي، یا موږ لاملونه نشو پېژندلی. برعکس موږ وایو لاملونه اصلا په خپله په همغه پېښې کې دننه دي چې تاسو عمل دی مطرح کوئ. هېڅ بل ځای ته ورځئ مه، دا آګاهي اخوا ته وړئ مه. د سوژه یا د سبجکټیویزم نیوکه ده د پوهېدونکي، دی ډېر تمرکز په دې لري د پوهېدونکي په ذهن باندې باید شک وکړي. د هغه پوهېدونکي ذهن کله چې طولي آګاهي په نظر کې نیولې ده اوږده زماني لحاظه، ولې دا نړۍ پکې وحي او هوایي هغه معلوم نشي د نیچه په وینا، ولې دا نړۍ خوب و خیال بیا تعریف نشي کېدلی شي، خوب و خیال معرفي شي. پخوانۍ تجربې معنا نه لري دلته، پخوانۍ تجربې نشته دي، ټول ډسکورسونه شته دي چې په هغې کې تاسو یو شي ته معنا ورکړې ده. همغه ډسکورس چې کوم ډول په ټولنه کې په یو تاریخي زمانه دوره کې حاکم ده، همغه ځینو شیانو ته معنا ورکوي، حقیقت سره مدار ورکوي، نږدې کوي، هغه ډېر سم ګڼل کېږي. کېدلی شي بله دوره کې هغه شی هغه سم ونه ګڼل شي. خو د دې زمانې ډسکورس کې تاسو راننوځئ، تاریخي واقعیتونه باندې په اوسه مطالعه کوئ. تاریخ له اوس سره په تړاو مه مطالعه کوئ. تاریخ پرېږدئ، بیل دی. تاریخي پېښې قطع دي. تر اوسه پورې موږ ته یو ګډې روایت شوي دي، یوه ټوټه روایت شوې ده. اندازه کنه، خو دا د تاریخ په مطالعه کې د څلور استه پام کې نیسئ تاسو. هغه معنا د هغه دا نیوکه صحیح نه ده چې تاسو ووایئ چې مثلا دی خپله بیرته په ډسکورس کې دی خپله وایي چې موږ معرفت همیشه په ډسکورس کې دی. موږ هم چې اوس خبرې کوو دغه کلمات او دغه مفاهیم او معرفت او حقیقت او قدرت او دا ټول په دغه زمانه کې په یو خاص ډسکورس کې یو خاصه معنا لري. دا بل دوره کې بلکې واقع کېږو اندازه ده. او ډېر زیات بې شمېره ډسکورسونه شته دي زموږ په محیط او چاپېریال کې. اجازه راکړئ لږ وروسته کې مثالونه کې راوړم. ډېر زیات ډسکورسونه شته زموږ په دې کې دننه یو طبیعتاً پکې واقع یو باید تشخیص یې کړو تر څو زموږ پوهه خپل هغه واخلي، خپل اوج او خپل مدار واخلي. اصل قصه څه ده؟ اصل هدف دا دی چې وپوهېږو چې څومره د ازادۍ نه لرې پاتې یاستو، وپوهېږو چې تر کومې کچې پورې موږ محدود یاستو، وپوهېږو چې څومره محروم یاستو. زما برداشت دا دی انسان باید وپوهېږي چې څومره د قدرت د فشار لاندې دی، څومره تر تاثیر لاندې دی. همدغه شیانو باندې چې موږ ښه ګمان لرو د علم په نامه باندې، د نورو پدیدو په نامه باندې چې ښه ګمان پرې باندې لرو، دا څنګه تاریخي ذات لري، څنګه په تاریخ کې منځته راځي او څنګه موږ اصل ګڼلی دی دا، او څنګه موږ باندې دا حکومت کوي دا ټول شیان. اصل خبره دا ده. فقط زه هیله منم چې همدا قصه اوس کولی تعقیب کړو، روښانه کړو. دلته تر اوسه پورې تاریخ داسې سوی دی. موږ د تاریخ علم موږ د تېرې دورې د رامولو لپاره کارولی. د اصطلاحات ته پام دی، د تېرې دورې یا د تېرو پیښو د اړولو لپاره. بلې لکه څنګه چې روایت کوئ که نه، لکه څنګه چې روایت کوئ د تاریخ لیکونکي او د تاریخ ویونکي په ژبه کې بڼه اخلي، دا واقعیتونه شکل اخلي. تاسو کولی شئ ورته ډېر موافق شکل ورکوي، ډېر مخالف شکل ورته ورکوي. که تاسو وایئ چې موږ تاریخ سره موافق نه یو، دغه ډول روایت سوی دی، خو معنا یې دا دی تاسو په یو بل ډسکورس کې بل ډول فکر کوئ. اصلا دا باید پرېږدي. همداسې ډېر انسانان شته چې دغه تاریخ چې دغه ډول روایت سوی دی ورته د هرې پېښې د هر مورد پورې اړوند ورسره کېدای شي موافق نه وي. معنا یې دا دی چې یو بل ځای کې ولاړ دی، بل ډول تفکر کوي، د دې حلقې نه وتلی دي، پرېکون منځته راغلی دی، د ګسس په منطق کې د تاریخ مطالعه کوي. او په دې باندې باید نیوکه وکړو چې موږ ته یو ډول تاریخ روایت سوی دی، موږ ته یو ډول د انسان په صفت، نه دا چې فقط یوازې مثلا د افغان په صفت په دې ټولنه کې. زموږ تاریخ کوم ډول تاریخ دی؟ تاسو لوستی زموږ تاریخ څنګه روایت شوی دی؟ د څه شي تاریخ دی زموږ؟ د افرادو تاریخ دی، مطلق سیاسي تاریخ دی، د دربار تاریخ دی. د دې ورخوته تاریخ نه دی روایت شوی په دغه بڼه، او مرتبط روایت شوي د سنتي تاریخ دی که نه؟ ټولې پېښې او پدیدې یو بل سره مرتبطې. موږ اوس هم فکر کوو چې مثلا زموږ ذهن ته پام دی د هغه د فوکو هغه د نظریې په تطبیق کې. موږ اوس هم فکر کوو چې مثلا چه ګوارا، مثلا خوشحال خان خټک، مثلا ملا عمر، مثلا د نور ټول مبارزین دي. دا اشتراکات څنګه ایجادوو؟ څنګه ایجادوو؟ دا مشترکات څنګه ایجادوو په تاریخي روایت کې؟ خو چې کله تاسو مثلا په تاریخي روایت کې خپل مبارزه یو شی وګڼئ، استبداد او استثمار او مثلا ظلم یو شی وګڼئ سیاسي اړخه، بیا هغه کسان چې په دې بېلابېلو موقعیتونو کې د دې په مقابل کې درېدلي دي هغې ته همغه یوه معنا ټول ته ورکوئ، همغه یوه معنا ټول ته ورکوئ. ځکه درته بیا د قهرمانانو یو ډله جوړېږي.
په دغه بنا ولې دا چې قطع کوي هر یو پدیده په خپله دوره کې په خپله زمانه کې خپل ډسکورس کې مطالعه کوي ترې لا ښه پوهېږي چې لکه دا ټول یو شی وګڼئ د دوی ماهیت کې مشترک خصوصیات وګورئ مبارز خصوصیت په دې ټولو کې مشترک ګڼل او روایت کول د سنتي تاریخ څیره ده او تصویر دی او فعالیت دی اما تاسو کولی شئ د دوی بیل ماهیت درک کړئ د هر یو د کومې لارې د دې لارې چې تاسو وګورئ چې مسلط او حاکم ډسکورس په دغه دوره کې کوم یو دی د خوشحال خان په دوره کې کوم یو دی مثلا د چګورا په دوره کې کوم یو دی همدې لپاره دا نامتناسب او متناقض مطرح کوو چې مثلا د ملا عمر په دوره کې کوم یو دی څنګه دا یو بل سره همغه خپله دوره کې قدرت باندې پوهېږي تعریف باندې حقیقت باندې باور لري مثلا او معرفت لري او مبارزه کوي مثلا که بیل بیل مطالعه کوي د فوکو په روش په خپل ډسکورس کې مطالعه کوي پوهېږي پې باندې نسبتا هغه معرفت چې ترلاسه کېږي هغه به تر دې ډېر جالب او معقول وي چې دا ټول مشترک په مبارزینو په قطار کې مطالعه کوي د خبرې په مقصد باندې پوه شوي یو څه روښانه شوه ښه تیره په تاریخ کې چې موږ له زماني اړخه لرو دا تیره موږ ته ډېره کېدلی سي روایت سوې ده ډېره غریبه یا کمزورې یا ډېره ګواښونکې او خطرناکه ډېره بې خونده او ډېره بده دغه خاصیتونه هغه خاصیتونه دي چې تاسو د تیر روایت د تاریخ کولی شئ ورکړئ بعضې وخت په د مارکسیستي تحلیلونو کې تاسو دقت کوئ د یوې ټولنې یا د یو وضعیت په بیان کې داسې رقم ته کلمات کارول کېږي چې فکر کوئ ستاسو او د هماغه لیکوال چې 2 پیړۍ وړاندې راغلی دی د هغو د کلماتو محتوا یو شی دی هماغه ډول احساس تاسو د رنځ ورته لرئ هماغه ډول هغه هم درلود همدا هغه څه دي چې مشترک معرفت له تاریخي اړخه منځته راوړی سنتي روش دی دا د فوکو روش داسې نه دی اصلا داسې نه دی ډسکورس بدل شوی دی په دې بدلېدنې سره پوهه بدله شوې ده حقیقت بدل شوی دی او قدرت بدل شوی دی کارونه د قدرت بدله شوی ده په دې خاطر موږ باید د تاریخ سره دا ډول معامله ونه لرو لکه تر اوسه پورې چې لرو د ده خپل روش د ټبرپوهنې روش دی نوغپوهنه ورته هغه اکاډمیکه اصطلاح ده چې کاروي د ټبرپوهنې روش له اوس دی پیل کوي اخواته ولاړ شئ که زماني مزل کوئ نه چې له هغې خوا پیل کوي دې خواته راشئ او مرتبطې مه ګڼئ پدیدې یو بل سره دا د داسې معنا هم ورنه کړي چې دا تکامل نه کاملا منکر دی اما د تکامل ځای بیل دی هغه زمینه یې بیله ده کاملا دلته په دغه تاریخي مطالعه کې موږ دغه روش کاروو د فوکو دا اصلا ډېر زیات مهم دی موږ په تاریخي لحاظ هیڅ ثابته او واضحه منشأ د پوهې او د قدرت یا د حقیقت د منځته راوړلو لپاره نه لرو یعنې تاسو نشئ کولی ووایئ چې په 15مه او 15مه پیړۍ کې په 14مه پیړۍ کې همغه موقف همغه منشأ وه ثابته منشأ په 19مه پیړۍ کې 20مه کې همغه وه په 21مه کې همغه ده چې معرفت ترې تولیدېږي په بېلابېلو مرحلو کې تاریخي مرحلو کې په رنسانس دوره کې په کلاسیک دوره کې په مدرن دوره کې د معرفت د منځته راوړلو لپاره خپل ډسکورس و بیل ډسکورس و او بیله معنا یې ورته ورکوله بیله اندازه یې ورته ورکوله بنا دا ثابته منشأ موږ په تاریخ کې نه لرو لکه څنګه چې زموږ دغه مخکینی تاریخ پوهېدنه په همدې ټینګار لري ثابته منشأ موږ همیشه فکر کړی دی چې په بېلابېلو پیړیو کې بېلابېلو تاریخي مرحلو کې همغه یو منشأ ده چې دغه ډول شیان زیږي تېنه منځته راځي تېنه لکه دا پوښتنه په یو بل ډول سره زموږ په درسونو په دوره کې موږ ذهن ته راتله نه مو شو مطرح کولی استاد سره اما دا د یو نیوکې په صفت خپل ځای کې صحیح ده آیا همیشه څخه انسانان وږي شي انقلاب کوي همداسې ده مثلا مارکسیستي تحلیلونه چې تاسو وکئ همیشه چې یو ټولنه وږي سي هغه انقلاب کوي آیا هر پاڅون ته هر پورته کېدن ته انقلاب ویلی سو آیا د انسان چلند د یو پیښې یو فشار په وړاندې کوي د پیشبیني یا د وړاندوینې وړ ده او امکان شته په دغه ډول سره یې وړاندوینه وکړو که نه دا ټول که کېږي که تاسو ورته ووایئ باید تاسو مخکې یو شی منلی وي هغه هم دا تاریخ دغه ډول روایت دی غیر فوکوي روایت دا ډول روایت دی یعنې فکر وکړئ چې تاریخ په هرې مرحله کې همغه منشأ موجوده وه چې دغه لاملونه یې منځته راوړي دي بناء په اوسنۍ پیړۍ کې هم همداسې شوي دي 10 پیړۍ وړاندې هم همداسې شوي دي داسې نتیجه اخلو او دا یو ډول تقلیل هم دی یو ډول تیښته هم ده او اسانه کول هم دی د تاریخ کله چې تاسو بیل بیل مطالعه کوئ هره پدیده په تاریخي زمانه کې کولی شي خپل دوره کې ځانګړې ژورتیا ولري او ځانګړې پراختیا ولري تر دې چې تاسو مشترک عوامل د ټولو لپاره وګڼئ او مطرح کړئ هره تاریخي مرحله خپل ډسکورس لري وروستۍ برخه ډسکورس څه شی دی
د تاریخ په رابطه باندې د نیچه ځینې خبرې ډېرې زیاتې جالبې دي. د فوکو تاثیر د نیچه نه ډېر زیات دی. د نیچه جملې بعضې مثلا یو کتاب لري د اخلاقو ټبر پېژندنه، هغه خو اخلاق نفي کوي په دې معنا سره، ارزښتونه، مجموعه د ارزښتونو. یو کتاب هم دی تر ښو او بدو ورهاخوا، فراتر از نیک و بد، آن سوتر از نیک و بد، تر نیک و بد ورهاخوا. فکر کوي اخلاق نیچه داسې وایي، هغه ساده جمله دا ده: اخلاق لکه یو کالبد غوندې منځ خالي دی، فقط یو پوښ دی. په هرې مرحله کې چې زماني لحاظه ګذر کړی دی، هماغه دورې خلکو ورته منځ محتوا ورچولې ده. هیڅ دوامداره محتوا پکې نشته. د هرې زمانې اخلاقیات بیل دي، ذایقه یې بیله ده. اخلاقیات نه هغه ارزښتونه کنه، اخلاقیات عربي لفظ نه، اما د اخلاق نظام خیمه مجموعه. بناء دغه تاریخمندۍ ته باید پام وکړو. دا تاریخمندي معنا دا ده چې ډېرې نورې پدیدې هم د فوکو په وینا تاسو چې کله تاریخي دوره کې پام کې ونیسئ، له یوې مرحلې بلې ته، له بلې ته، هماغې دوره کې خپله محتوا اخیستې ده. بناء یوه محتوا نه لري په ټولو زمانو کې. که داسې رقم برداشت کوو، مونږ غیر فوکوي برداشت دی او ستونزه لري. فوکو نیوکه ده په دې باندې. مونږ باید د هرې پدیدې د اخلاق غوندې بله هره پدیده په خپلې دوره کې مطالعه کړو، له نور نه پرې کړې، تر څو پوه شو چې د دې دورې مهم ارزښتونه څه شی وو، څنګه یې ورته د ارزښتونو ورچولي وو او څنګه یې ګڼل او منل. همدغه ده چې تر ټولو ډېر زیات مهم پېژندونکی ذهن دی. مثلا د فوکو په بحث کې د لیونتوب تاریخ په کتاب کې 3 مرحلې یا د پوهې ټبر پېژندنه یو کتاب لري. په هغې کې دغه مرحلې بیل ډول سره تفکیک کېږي. په ساده ژبه یې که ووایو، د 14مې او 15مې پېژندونکی ذهن یو ډول وو، د 18مې او 19مې یا د 20مې پېړۍ پېژندونکی ذهن بل ډول دی، او د 20مې او د پوسټ مدرنیزم پېژندونکی ذهن بېل ډول دی. ذهنیت د دغه ذهنیتونو د تفاوت سره سره چې کله دا ذهن پېژندونکی ذهن بدل شوی دی، ورسره د قدرت فلمول بدل شوی دی، ورسره د حقیقت سره فاصله بېله پېژندل شوې ده. دغه بڼه پام کې ولرو، باید دا اساس باید پام کې ولرو. ډیسکورس د روایت شوو یا د ویل شوو یا د بیانونو مجموعه ده. په ساده ژبه کې وایي د بیانونو مجموعه ده چې یوه کلي پوهېدنه له ځان سره انتقالوي او بیانوي، واضح کوي. د ویل شوو بیانونو مجموعه ده. ډیسکورس یعنې د ویل شوو یا ژبې ته راغلو هغه مفاهیمو چې قالب شوي دي او په یو کلي ډول سره د یو دورې یا د یو زمانې د یوې پدیدې پوهېدنه ممکنوي. ډیسکورس ډېر زیات مهم دی. د اوسنیو په 21مې پیړۍ کې او د 20مې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د ډېرو رسنیو محور او د ډېرو سیاستونو محور ډیسکورس و. یو ډول ډیسکورس دی تحلیلي گفتمان یا انالایز ډیسکورس یا ډیسکورس انالایزس. تحلیلي دا د میشل فوکو اصلي کار دی. اصلي بحث دا دی چې تاسو د ټولنې په ځای حتی ډیسکورس وکاروئ. هماغه دورې خلک چې دغه ډول پېژندونکي دي، په پېژندنه کې داسې مشترک دي یو بل سره، او قراردادونه یې په هره دوره کې بیلیږي او بدلیږي د پوهې او د نورو سره. ډیسکورس د اشیاو او د ژبې په رابطه کې ډېر واضح ده او مطرح ده. یو کتاب هم دی په همدې د اشیاو او د ژبې رابطه بدله شوې ده تر مخکې. نومونه، نوم کېښودنه په اشیاو مقدار لري، له خپل ځان سره مقدار لري، اعتبار لري، او په دې تړاو کې یو بل سره چې لري یو خاص ارزښت او اندازه لري. په دې خاطر باندې کلمات او اشیا د ژبې په ارتباط په یو خاص ډیسکورس کې د قدرت انتقالونکي هم دي، د قدرت ایجادونکي هم دي، د قدرت اندازه کوونکي هم دي. په مډرنیزم دنیا کې د کلمې او د څیز ترمنځ رابطه په ساده ډول سره واقعي ګڼل شوې وه. مثلا چې کله به موږ تاسو ویل مثلا چې ونه، د دې کلمې ترمنځ چې موږ تاسو ادا کوله او هغه واقعیت د باندې د ونې په نامه موجود دی، د دې منځ کې فاصله نه ګڼل کېده. فکر کېده چې همدغه موږ چې دا کلمه وایو هماغه ته اشاره لري. بس دا د مډرنیزم تفکر دی. اما د میشل فوکو د دورې یا پوسټ مډرنیزم د تفکر ځواب بل ډول دی. ورته کلمه او واقعیت چې د باندې موجود دی، د دواړو ترمنځ مفهوم شته دی. د مفهوم په نامه یو شی شته. یعنې څه؟ یعنې موږ تاسو یو شي باندې نوم ایښی دی،
هغه د باندې یو واقعیت لري او موږ د دې نوم په واسطه باندې د هغه واقعیت نه یو ډول پوه شوي یاستو دا پوهه په دې منځ کې ده د دې کلمې د واقعیت او د دې دواړو ترمنځ مفهوم اوس دا درې اړخیز یا مثلث شو مخکې دوو کلماتو کې موږ د پوهې په هکله خبرې کولی شو اوس موږ د دریو کلماتو په شتون کې د پوهې په رابطه خبرې کوو بناءً پیژندونکی ذهن یوازې د واقعیت سره مخ نه دی پیژندونکی ذهن د پیژندنې او د واقعیت سره مخ دی د دې مخکې د واقعیت نه مخکې د خپله پیژندنه ده ورته چې پرته ده دا ډیر حساس دی او د هرې دورې پیژندنه فرق کوي د هر ډسکورس معرفت فرق کوي او پوهه په یو بل دوره کې یو بل علم ووسي په یو جدي ډول سره مطرح و د حقیقت سره په اندازه کې چې څومره فاصله یې درلوده هماغه مهم ګڼل کېده خلکو په ایمان راوړو منئ او فورمولونه یې توصیه کول خلکو ته قدرت یې اعمالوه په دې معنا سره دا پوهه د هرې دورې د قدرت په خدمت کې ده چې راتلونکي لیکچر پورې زموږ مربوط کېږي ډسکورس د کلماتو یو مجموعه ده د کلماتو ټولګه ده د همدې نړۍ په رابطه چې کوم څومره معرفت موږ لرو چې وړاندې کوي یا ډسکورس د پوهېدنې په فضا کې او په شبکه کې ژبکارونه ده یعنی کلماتو کې د پوهې اندازه کول او راوړل دي موږ تاسې کلمات کاروو او دا کلمات ځینې وخت معطوف دي یا اشاره لري واقعیتونو ته هماغومره چې د دې واقعیتونو نه دا پوهېدنه په دې کلماتو کې شته ده زموږ هماغومره قدرت د دې بیان سره شته بناءً دا چې تاسو د نن ورځې د رهبرانو په خاصیتونو کې یو خاصیت ژبه ګڼل کېږي په همدې بنا ده که نه قدرت د سیاست په یو ډول ډسکورس کې په ژبې پورې مربوط ده څنګه یې بیانولی شئ ډېر قوي د خپل د بیان په اندازه دا ډېر مهم اصل دی بل د هرې دورې د پوهې ډسکورس بدل دی او د ټولو برخو ډسکورس بدل دی د ارزښتونو همداسې د بېلابېلو په د مثال ورکوي مثلا د شفاخانې یو تعمیر کېدلی چې تاسو د ډسکورس نه باندې شی وګڼئ اما همدغه تعمیر د شفاخانې چې جوړ شوی دی دا کولی شي په دې دلالت وکړي یا د دې لپاره مقدمه سي چې د طبابت یا د معالجې په نامه یو ډسکورس منځته راشي په هغې کې څه شی شریک وي اوس عناصر وایو څلور عنصره لري دا عناصر به لږ تر لږه دا څلور پکې شریک وي او واقعیتونه به جوړ د دوو ملایانو خپل منځ کې واقعي هغه د ټوکه نه ده خپل منځ کې ډیالوګ و او دا ډیالوګ د یو خاص حس نه و چې د یو بل سره د سیالۍ په بنا درلوده او ویل چې څنګه و دا خبره چې ما وکړې بلې نن مې څنګه وغږول یعنې معنا دا ده چې اصلا ډېر زیات قدرت او فشار په ژبه کې دی تاسو حتی د دین د حقانیت لپاره باید ډېر عجیب کلمات وکاروئ ژبه کارونه خاص کلمات وکاروئ تر څو حقانیت معلوم سي یعنی حقیقت د هرې دورې په یو ځای کې واقع دی دې سره په ارتباط کې معرفت یا پوهېدنه د دې سره په ارتباط کې په یو خاص زاویه کې واقع کېږي هر څومره چې دې ته نږدې وي ډېر د منلو وړ ګرځي هر څومره ته ډېر نږدې تعریف سي یا نږدې په ژبه کې بیان سي خلک په ایمان راوړي حتی ځکه حق یې ګڼي که نه حقیقت یعنې څه شی یعنې د ټولو معرفت او قدرت د ډېرو نورو مهمو مفاهیمو لپاره یو منبع او یو د ارزونې معیار نو ښایسته ده نه اصلا همدې په خاطر دی یو حقیقت نه لرو موږ په بېلابېلو زمانو کې تولید شوی حقیقت لرو او حقیقت یو اقتصادي مفهوم دی ځکه د ډېر مصرف گنجایش نه لري چې یو ټولنه کې ډېر مصرف سي هغه ډېر شیان حق وي پکې هغه باید ډېر کم او محدود وي کم او محدود وي د دې په بنا باندې د محدودیت په بنا باندې هر یو خپل حقانیت واخلي معرفت هم خپل حقانیت واخلي قدرت هم واخلي نور مفاهیم هم واخلي ښه دا څلور اصله د ډسکورس اصول دي همیشه یو عینیت موجود دی یعنی د باندې یو واقعیت موجود دی ورسره د هغه موقعیت د پیژندنې لپاره د هغه عینیت د پیژندنې لپاره دوم پیژندونکی ذهن موجود دی دا ابجکټیویزم دی هغه سبجکټیویزم دی دا عینیت دی هغه ذهنیت همیشه دا موجود دي ورسره د دې دواړو د پوهېدنې لپاره په ارتباط کې مفهومونه موجود دي لکه مخکې چې وویل کلمات واقعیتونه د دې دواړو ترمنځ مفاهیم او د دغه درې وړو د پوښولو لپاره نظریات موجود دي ستراتیژۍ بلې نه ولې موږ چې کله پیل وکړ چې د واقعیت پر رابطه خبرې وکړې ایجاد هم کړ همدغه د اوس وایم دلته
کله چې موږ هم د اوس خپل خبره د واقعیت په رابطه د یو عینیت په رابطه پیل کړه تر اوسه پورې نشته هغه چې کله مو پیل کړه هغه م ایجاد کړ ځکه تاسو ورته حد مرز ټاکئ که نه تاسو ورته رنګ ورکوئ تاسو ورته خاصیت ورکوئ ژبه یې په رابطه کاروئ په ژبه کې قدرت پروت دی معرفت او محتوا پرته ده د هغه په رابطه یو خاص ډول قدرت کاروئ هغه ته د شیمه ورکوئ چې پاتې شي که له منځه لاړ شي داسې دی مثال مثلا دا څلور اصله د ډسکورس لپاره په نظر کې ونیسئ ډسکورس همیشه قدرت سره تړلی دی اوس وروسته کې مثال راځم همیشه قدرت سره تړلی دی د یو خاصیت یعنی هر ډسکورس یو خاص اړخ ته یو خاص چیز ته یو خاص مرکز ته یو خاص پدیدې ته قدرت ورکوي لکه څنګه چې معرفت ورته ورکوي د معرفت سره جوخت قدرت ورکوي د متن او د متن د زمینې ترمنځ تعامل شته ده یو متن چې کوم وخت کې منځ ته راځي یا یو ژبه چې تاسو کاروئ یو وخت کې هماغه محیط سره چې کاروئ یې د هغې سره اړیکه شته ده کیدای شي دغه ډول خبرې چې په دغه وخت کې دغه ځای کې کوئ د همدې موضوع پر رابطه باندې بل ځای کې په بل چاپیریال کې بل زمینه کې دغه ډول خبرې ونه شي کولی او نه کېږي د دې هغه ادعا دا دی بحث د قدرت او معرفت او د حقیقت په بنا چې ده مثلا دلته وګورئ رښتینولي دوه وګړو ته چې بېلابېلو ډسکورسونو کې واقع دي بېله معناګانې لري یو چاته چې مثلا تاسو د دې حوزې حتی دوه نه راوباسئ لسو نورو ته ویسئ یو چاته چې د لیبرالیزم باندې باور لري په فردي ازادۍ باور لري هغې لپاره رښتینولي بل شی ده ځان ته وفادار پاتې کېدل ځان ته وفادار پاتې کېدل د یو دیندار سړي لپاره چې حقیقت ګڼي یو شی او هغه باندې باور لري ایمان لري هغې سره په ارتباط د هغه لپاره رښتینولي یعنې حقیقت ته وفادار پاتې کېدل ډېره قرباني ورکول بېلابېل ډسکورسونه منځته راغلي حتی د انتحار په هکله باندې تاسو کولی شئ ډسکورس مطرح کوئ انتحار ته آماده کېدل یو ډسکورس کې واقع کېدل دي یوې حلقه کې واقع کېدل دي چې هغه حلقه تاسو ته درې شی تعریفوي حقیقت درې شی درکوي درته حقیقت معرفت قدرت درته وایي ته دغه ډول کار وکړه چې دغه تاثیر ولري دا قدرت دغه ډول پوهه درته درکوي چې دا قدرت درته توجیه کړي او تر ټولو ډېر زیات ښایسته حقیقت درته تعریف کړی دی چې پوهه او قدرت ورسره معنا پیدا کوي درته ارزښت تولیدوي هغه چې تاسو دا کار وکړئ ځکه ارزي په دې باندې متوجه یاست دغه دی دا ډسکورسونه کې یاستو په دې بنا اوس مثلا تاسو مثال دلته کتلی شئ دا دی کولی شي دا مثال بدل کړئ د ده یو مطالعه ده جنون او تمدن لیونتوب د لیونتوب تاریخ لیونتوب او تمدن چاپ سوی دی دی راځي مثلا لیونتوب مطالعه کوي د واقعیت په صفت اوس ګورئ تر اوسه پورې د واقعیت په هکله چې خبرې نه دي شوي شی نشته ده په رابطه وجود یې نشته دی یا شوي دي په یو بل ډول دی لکه موږ چې ابتداء پوهېږو چې مثلا لیونتوب تاریخ عام معنا کېدای شي چې ګمان وکړو چې د لیونتوب د هغه کسانو په هکله چې عقل نه لري د بحث کړی دی ولې داسې نه ده اصلا دی راغلی دی مثلا دغه یو واقعیت چې د باندې موجود و دا یې مفهوم کړی دی لیونتوب په نامه یو شی باندې موجود دا یې مطالعه کړی دا څوک چې مطالعه کوي په ټولنه کې هغه ډاکټران پولیسان مثلا چې په دې باندې تاثیر لري ورسره رابطه لري کنټرولونکي دي همغه خلک دي دا د سبجکټیویسټ اړخ دی یو برخه ده پوهېدل او هغه کلمات او جملې چې موږ په هکله کاروو مثلا بې عقلي نامسؤلیتي بې مسؤلیتي مثلا غلط چلندونه نه پوهېدنې خپل په ګټه او په تاوان موږ همدغه خبرې کوو که نه د لیونیانو په رابطه باندې یا د لیونتوب په رابطه باندې دا همغه مفاهیم دي چې د واقعیت په رابطه یې کاروو او هغه نظریات چې دلته موجود دي احکام لیونیان نه ځان لرې وساتئ دا نتیجې دي که نه ټولې لیونیان سره هېڅ تعامل مه لرئ لیونیان باید لیونتونکي واوسي او ځینې نور احکام چې په دې رابطه باندې شته او نظریات واقعیتونه دغه ډول سره مطرح دي د ډسکورس په زمینه کې اوس د مشل فقو خبره دا ده د تاریخ د پوهېدو لپاره موږ باید همغه څلور اصل تعقیب کړو او روش زموږ د پرېکون روش وي او په تاریخ کې وپوهېږو چې څنګه یو ډسکورس منځته راغلی دی او هغه پدیده چې موږ ته په ډسکورس کې معرفي کېږي د هغې پېژندنې د ماهیت پېژندنې او د همغه زمانې د انسانانو د وضعیت طبقه بندۍ محرومیت شدت آزادۍ بدبختۍ او نیکمرغۍ کچه معلومولی شو اندازه کولی شو جنون له مخکې نشته همغه مخکینی اوبژه یا واقعیت یا عینیت د مخکې نه دی موجود تاسو چې کله یې په هکله خبرې وکړې تاسو یو شي ته اشاره وکړه او بیلم کړ تاسو ایجاد کړ
نړۍ په دې ډول سره تولیدوو او ایجادوو. ډسکورسونه په ګډه سره دا څلور فعالیته کوي، یو بل سره په ګډه، او دننه پکې همدا جریان لري. یو وخت د فوکو په مطالعاتو کې د ډسکورس دننه عناصر ډېر زیات مطالعه کېدل، مطرح کېدل، وروسته کې د باندې مطالعه کېدل، وروسته کې د آخري بحثونو کې د ډسکورس او د یو بلې حوزې چې غیر ډسکورس ورته وایو د هغو ترمنځ مرزونه نور نه وو مراعات شوي. د ډېرو پدیدو چې په ټولنه کې شته د دوی مطالعات د ډسکورس په محتوا کې وکړئ، په لمن کې وکړئ، د پوهېدو وړ ګرځي. تاسو متوجه کېږئ چې کاملا یو بل روش دی دلته نسبت نورو ته. بعضې کسانو داسې تحلیل کړی دی چې فوکو بل کار نه دی کړی غیر له دې چې روش وړاندې کړي، اصلا ټول کال روشي دی. بعضې بیا وایي چې نه یوازې هماغه ټبرپېژندنې د پوهې ټبرپېژندنې کتاب د روش کتاب دی. همیشه منځته راتلل موجود دي د یوې اندیشې یا تفکر نه په ګرځېدنې له طریقه چې وګرځو. بېلېدنه او پرېکون موجود دی چې کله ترېنه اوړو، فاصله اخلو او ذهن خپل بېلوو. محدودیتونه مطرح دي، بېل کېدنه ده، او په وروسته کې شرایط او نظریات او احکام مترسي متحد ته. دا همغه اصول دي یا همغه د فعالیتونو پرله پسې تړل شوي امکانات دي چې د پدیدو په پېژندنه کې موږ ته ممکن کېږي او تجربه کوو یې. لږ څه د واقعیت سره د پېژندونکي ذهن په وضعیت شک وکړو. باید پېژندونکی ذهن چې کله موږ ته د واقعیت ادعا مطرح کوي، جفت ورسره د معرفت په ایجاد کې قدرت ایجادوي. موږ عاجزوي د ځینو شیانو. د نن ورځې د علومو وضعیت څه شی دی؟ مثلا طب د څه لپاره کارول شوی دی؟ طب د یو شمېر انسانانو د عاجز کولو، د مطیع کولو، د حلقې نه ویستلو، د تعریفولو او د بیلولو لپاره کارول شوی دی، بل شي لپاره نه دی کارول شوی. دی وایي چې ماهیت د علم او د قدرت سره ګډ دی. امکان نه لري چې تاسو علم ولرئ، هر علم چې وي هغه امکان نه لري چې قدرت ونه لري. او یو ډول زما د برداشت مخ یو ډول ناهیلي کوونکې دنیا تصویر دی چې ډېره ناعادلانه او ډېره منزوي کوونکې او بده ده. متاسفانه د میشل فوکو بحث د پېژندنې تاریخ او ډسکورس ما همدغه ډول بیانولی شو. راتلونکي کې به د قدرت ټولنپېژندنې باندې خبرې وکړو. اوس که سوال نظر چې لرئ زه خدمت کوم.